تر پایه پورې یو خونخوار د افغانانو قاتل او سرلاری سي و هغه نجیب و. مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ټولو درنو لیدونکو کتونکو او اورېدونکو ته الله سبحانه وتعالی څخه به غوښتنه زموږ لا په روژه کې یو، یعنې روژه مات ته مو لا څو ساعته پاته دي. څوک چې روژه ماتې دي خدای تعالی دې روژې ورقبولې کړي. د دغې روژې په برکت سره چې الله سبحانه وتعالی د دغې دنیا څخه دغه وبا پورته کړي. الله سبحانه وتعالی دې نور ټول خپل مخلوق د دې وبا څخه وساتي. رابسم ستاسې و موضوع ته کوشش مې ډېر کړی و چې زه ستاسې برنامې ته لاسرسی ورکړم او ځان و دغه کړۍ ته چې ستاسې جوړه کړې ده دا ته را داخل سم. نو نن الحمدلله ستاسې په ډېره مهرباني سره ما ته وخت راکوي. اولین سوال زما د محترم قاري صاحب څخه دا دی چې ستاسې برنامه چې دلته پخشیږي او آن ایر کیږي و دنیا ته ښکارول کیږي، آیا ستاسې اړیکې یا ستاسې پخلی خپله طالبان چې په هغه راز کې د ذبیح الله مجاهد دی او دغرنګه د قطر څخه یا د کوټې د شورا څخه، آیا ستاسې پخلی سوی دی چې تاسې خپله د طالبانو طرفه څخه یاست او طالبان ستاسې پخلی که کله کړی وي نو لطفا که موږ ته دا جواب راکړي. دوهم سوال زموږ دا دی که چیرې ما ته مو غږ نه راځي محترمه، سم نه پوهېږم چې دا نورو ملګرو ته دې آواز ورځي او که نه. یونس صالح صاحب سوال ما واخیسته. قاري صاحب تا ته څنګه غږ نه درځي؟ موږ ته یې غږ صحیح ده. اورې قاري صاحب زما غږ درځي؟ ستاسې غږ اوس راغی. دا یونس صالح صاحب ستاسې په یونس صالح صاحب لومړی سوال دا و چې تاسو دا کوم لایف خپرونه چې کوئ د تاسو په حمایت یعنې د ذبیح الله مجاهد د خوانه د قطر د دفتر لخوا او د کوټې د شورا لخوا تاسو تایید سوي یاستئ چې تاسو د طالبانو په ملاتړ لایق خپرونه کوي؟ دغه سوال نور وروسته بل سوال هم لري که غږ یې درځي؟ اجازه دی قاري صاحب زما آواز اوري؟ او مهرباني. غږ یې درځي قاري صاحب؟ د یونس صالح غږ ته اوري قاري صاحب؟ قاري صاحب محترم ته یا ورته لایف نه ووځه، د تا په هغه کې انټرنیټ کې ستونزه ده، زه دوباره درته سټوډیو خالي کوم. محترم قاري صاحب ته یا ورته سټوډیو نه ووځه، دوباره بیا راسه. یونس صالح صاحب نن به موږ او تاسو په لایف خپرونه کې چون په اول وار موږ سره راغلی ځینې ناویلي سوالونه دي چې هغه د تاسو لخوا هم تنقید پې باندې کیږي او موږ غواړو چې هغه وضاحتونه وشي چې په دې لړ کې د امریکانو اشغال ده، د کابل اداره ده او دغه اوس موږ په کمونستانو په وحشت باندې چې د هغوی سرلاری ما مخکې هم درته ویل سالار د روسانو د غلامانو تر اخره تر پایه پورې ډاکټر نجیب و. نو په هغه باندې هم څه په هغه دې خدای دې وکړي چې هغه سوالونه چې موږ کوو هغه په صحیح توګه باندې د تاسو له خوا نه هم هغسې دي. ما غږ درځي صالح صاحب؟ بلې محترم قاري صاحب سعید که د یونس صالح غږ درځي نو ما ته ووایه چې صحیح ده. اوس نو غږ صحیح ده، اوس صحیح شو. صالح زما اول سوال زه باید ټول سوالونه وکړم که څنګه سوال په جواب باندې بیا به نو څنګه وکړو؟ یو دوه سواله وکړه چې هغه یې جواب کړو بیا به نور وکوئ. تاسو سوالونه وکړئ صالح صاحب. اول سوال خو زموږ مبین صاحب تاسو ته وویله د هغه په ارتباط باندې دوهم سوال هم د هغه سره یعنې نښتې دي. دوهم سوال داسې دی چې ځینې ستاسې برنامې زه یعنې اکثره زه ګورم او ډېر په دقیق سره یې ګورم. ځینې برنامې مو داسې وي چې هغه حتی پر طالبانو باندې هم انتقاد کیږي، پر ځینې ځایو کې تاسې په خپلو برنامو کې هغه شی په ګوته کوئ چې کله ناکله هغه ضرر رسیږي و طالبانو ته. دا سوال هم په دغه راپورته سو. او دوهم سوال چې هغه جدا دی هغه دا دی چې د اوربند یا جنگ خلاصېده په افغانستان کې ستاسې هغه معاهده چې د امریکایانو سره وسوله
او د اوله سطر اخیره پورې هغه باداران و چې د افغانستان باداران هغه دي باید د حقوقو سره خبرې وسي. نو که چیرې خبرې خلاصې سوي د بادارانو سره چې د افغانستان باداران و په دغه وخت کې چې دوی اشغالګر دي او راغلي دي او د دوی تګ مهم دی چې دوی باید ووځي، نو بیا دغه مسلې چې جوړیږي دا خو نو که چیرې موږ ستاسې په خوله باندې چې د افغان اداره ده او افغانان صرف د کابل ادارې په نامه سره دي کوم ارزښت هم نه لري، نو بیا هغو ته دغسې غټه رتبه ورکول یا داسې را مخته کېدل چې طالب بندیان باید دوی خلاص کړي او دوی یې نه کړي خلاص. آیا تاسو ته دا نه معلومیږي چې دا به جنجال په خپله په هم هغه بادارانو جوړ کړی وي؟ دا زما دویم سوال. دریم سوال زما دا دی که چیرې نو صالح صاحب محترم، اوله خبره خو دا چې بله ماته اواز نه راځي. آیا تاسو مهرباني وکړئ. قاري صاحب که د دوه سوالونو وروسته جواب ورکړی سي دا به بیا نور سوالونه مو کې نن غواړو چې نو صالح سره بعضې مسایل حل کړو یا کم از کم زه خپل هم ته سوالونه لرم. نو مهرباني وکړه قاري صاحب دغه جواب ورکړه، دا نور سره به بیا سوال وکړي. نو زه خو اول خو دا تاسو وویل صالح صاحب چې ستاسې په برنامه کې ځینې داسې شیان دي چې هغه د تنقید وړ دي، که تاسې موږ ته هغه په ګوته کوئ مشخص چې کوم شیان دي چې په هغې باندې تاسې تنقید لرئ. او دویمه خبره دا چې د بادارانو د غلامو د بادار موضوع خو چې دا نو دغه بحث هغه وخت کیدلی شي د کابل ادارې په ارتباط بحث هغه وخت کیدلی شي چې کله دلته امریکایي ځواکونه بشپړ د هیواد څخه ووځي. اوس د امریکایانو سره تړون رامنځته شوی دی، نو تر اوسه پورې خو دا تضمین هغه وخت شتون درلود، نه اوس شتون لري چې امریکایان په دې خپل تړون ژمن پاتې شي او د افغانستان څخه د دوی بشپړ ووځي. نو دغه بحث هغه وخت کیدلی شي چې کله امریکایان د افغانستان څخه په کلي توګه ووځي. دا د اوس موږ تاسې عملا وینو چې امریکایان د افغانستان څخه وتلي نه دي او د کابل ادارې سره څو ورځې مخکې د ناټو ځواکونو په میلیونونه مرمۍ د کابل ادارې نظامیانو ته ورکړې. اوس نن هم دغه سکاټ میلر د اسدالله خالد سره چېرته په سفر تللی و د نظامیانو سره، یعنې تر اوسه پورې هم د کابل ادارې د نظامي برخې ملاتړ د امریکایانو تجهیز د امریکایانو په غاړه ده او د کابل اداره چې ډېره د سیاسي اختلافاتو او د سیاسي اړدوړ سره مخ ده او د سخت سیاسي بحران سره مخ ده، خو نظامی برخه لا هم په خپل ځای ده. په نظامی برخه کې کوم بحران نشته. ولې؟ ځکه د نظامی برخې د نظامی ځواکونو قماندانه د عبدالله په لاس کې ده، د اشرف غني په لاس کې ده، نه د کوم بل سیاسي ځواک په لاس کې ده. د هغې قمانده مستقیما د سکاټ میلر په لاس کې ده او سکاټ میلر یو کس ده، یا امریکا یو قوت ده چې دلته کومه ګډوډي او ستونزه نه رامنځته کیږي. دلته که سیاسي حالت هرې خواته ځي، سیاسي کړکېچ که هر څومره پیچلی کیږي، ولې په نظامي ځواکونو اثر ځکه نه کوي چې د هغې قمانده جدا ده، قماندان جدا ده او د قماندو مرکز جدا ده. نو دغه بحث زه وایم په هغه وخت کې کیدلی شي چې کله دلته د امریکایي ځواکونو لاسونه د دې ځای نه په کلي ډول کاټ شي او امریکایي ځواکونه دلته وژنې، بمبارونه، چاپې او یا د دې وژونکو ملاتړ دا په کلي ډول پرېږدي. په هغه وخت کې دا بحث کیدلی شي. زما اول سوال که جواب کی هغه هم په مهرباني سره. اول سوال ما وانه خیستو. مبین صاحب اول سوال د څه و؟ قاري صاحب محترم اول سوال دا و چې د موږ د لایف برنامه دا مطلب دا و، خدای دې چې نه صالح صاحب زه غلط سوی نه یم، چې د تاسو د برنامې تایید د طالبانو رسمي ادرس ذبیح الله مجاهد د قطر د دفتر او د کوټې د شورا د په اصطلاح د دوی لخوا تاسو تایید اخیستی تاسو لایف برنامې کوئ، همداسې ویې نه صالح صاحب؟ بله مننه. نو محترمه دلته خو د دې برنامې د تایید اړتیا نشته چې دوی وکوي. اسلامي امارت دوه رسمي ویاندویان لري بلکې درې، یو د قاری یوسف احمدي په نوم، ذبیح الله مجاهد په نوم او د قطر د سیاسي دفتر ویان ښاغلی سهیل شاهین صاحب ده. نو دا رسمي ادرسونه دي، دوی نه چې څه راوځي هغه رسمي بڼه لري. د موږ دغه لایف چې دا رسمي بڼه نه لري، دا رسمي ادرس نه ده او موږ د آزادو مبارزینو په توګه دلته مبارزه کوو، ولې په عین حال کې موږ د اسلامي امارت مربوط یو، اړوند یو، ولې دریزه مو د اسلامي امارت رسمي دریز نه ده. صحیح. اوس نو زه خپل سوالونه بیا داسې کوم چې هغه لکه خپل ولس سره چیک کوم، یعنی زموږ د خپلو خلکو سره، ولې که رسمي بڼه ونه لري باید بیا داسې سوال ونه سي چې خدای نخواسته یوې ډلې ته هم تاوان ورسېږي. زما مقصد د دې سوال څخه دغه جواب چې زما زه خپل
دغه سوال په صحیح شکل باندې بیا وکم. ګران مبین صاحب او همدغه رنګ ښکاري صاحب او دغه رنګ چې دغه نور افغانان په هر ځای کې چې دي او په نامه د افغان باندې وي چې پر هر کنجکیدار باندې دي هغه خپل نظر ثابتوي او یا نظر وایي ستاسو ټول سره، نو موږ به خپل نظرونه وایو. زه خپل په نظر باندې داسې فکر لرم چې دغه خلکو چې مو چیرې کړي دي په کوم ښار کې مو کړي دي او جنګونه مو تېر کړي دي، د هغو روسانو ظلمونه مو لیدلي دي. او همدغه رنګه په مقابل کې په مواد سر کې زما خپل پلار د الله غر کې رحمت سي چې په ماول روسان راځي او په دغه چمن وزیري کې زموږ د دغه برج برګ سره کور و. زه داسې ماشوم د 3 کالو وم، د 3-4 کالو داسې به وم یا به د 10 کالو په شاوخوا کې و، خو صحیح داسې مغز ته نه راځي. یعنې دا فکر داسې راته پیدا کېدی قرار د روسان راځي. زه په هغه وخت کې بیا په مکتب کې یم، دغه چمن وزیري د روسانو د ټانکانو د دغو څخه ډکېږي. پلار مې راځي کور ته، د مور سره مې خدای په امانېده کوي. زه به چې هر وخت چې به دی کندهار ته تلي زه به د ځان سره همیشه بیولم، اما دا ور یې نه بوتلم، ولې د ده په مغز او فکر کې همهغه شی و چې هغه زما سره نه کېدل. کندهار ته ځي او توپک اخلي، 6 میاشتې جهاد کوي او پر دغه تندي باندې ویشتل کېږي. الحمدلله ثم الحمدلله د شهادت جام نوشیي د هغو مجاهدینو سره په ماول سره. یعنې د داسې کور به نه و پاته چې هغه د اشغالګرو په مقابل کې پورته سوی نه وي او خپل ځان دې ثابت کړی نه چې زه افغان یم او کفر نه قبلوم، په خپل متن کې اشغالګر نه قبلوم. دا چې بیا وروسته څه پیښیږي او په څه شکل باندې خلک استفادې زموږ د افغانانو څخه کوي او د دې جنګ څخه ځانونه مړوي او نسونه مړوي او خېټې ډکوي او ملکونه آبادوي او زموږ ملک نور هم ویجاړوي او ټکر کېږي. ثمره یې دا دی، موږ د نن ورځې پورې د چا څخه پټه نه ده، عیانه ده، ټولو ته معلومه ده چې زموږ ملک څومره ټکر سو، څومره ویجاړ سو او په څه بدرنګو بمو باندې ونازول سو. در ننه پورې موږ تاسې وینو. پایه به څه وي د دې خبرو اصلي مقصد چې دی چې موږ څنګه ژغورنه د ځان وکړو، د دغه ملک وکړو، د دغه ملک پر حیوانانو باندې څنګه زړه وسوځو، پر پرندو باندې څنګه زړه وسوځو. انسانان خو بیخي داسې سوي دي، تاسې باور وکړئ. یونس صالح صاحب که کوم سوال لرې هیله مو دا د سټوډیو ډېره ډکه ده، چون زه تا نه 2 سواله لرم په اخر کې. خپل سوالونه بلې کالي ته مهرباني وکړئ تاسې سوال ته راشئ. خیر، زما مقصد دغو خبرو څخه صرف دغه دی چې موږ ټول زیرول سوي یو، زورول سوي یو. راتلم و دغه سوال ته چې آیا دا جنګ به خاتمه پیدا کوي که یا؟ دا مې یو سوال. دوهم که چیرې جنګ ختمیږي نو بیا به ستاسې اولین اقدام د افغان ولس سره څه وي؟ مهرباني وکړئ. صالح صاحب محترم، الله دې وکړي چې موږ تاسې دا بحث یوه نتیجه ورکړي، ځکه دلته موږ تاسې ته ډېر کسان منتظر دي په دې خاطر چې موږ تاسې د ولس ته رڼا ورکو. دا ولس موږ تاسې ولس تر یوه ځایه په تیاره کې ساتل شوی دی. علت یې دا دی چې موږ تاسې ځینې کسان یو ډول څرګندونې لري، ځینې کسان د اسلام څخه یو ډول تعبیر کوي، بیا نور کسان بیا د اسلام څخه بل ډول تعبیر کوي. دا د اسلام چې یو دین ده، یو قرآن ده، رسول یو ده او کلمه مو یوه ده، د دې نه ولې جلا تعبیرونه کېږي؟ په دې ډول که وضاحت ورکړو دا ولس ته ډېر څه واضح شي. زما خو لومړی ستا پوښتنه دا وه چې تاسې د جهاد د ثمرې په اړه وویل چې جهاد ثمره پخوا وخت کې موږ د لاسه ورکړه، د روسانو په مقابل کې جهاد وشو، د جهاد ثمره هم د لاسه ورکړه. او اقدام به ستاسې څه وي؟ نو زه به دا وروستۍ پوښتنه ځواب کړم. دا اوله پوښتنه کې بیا زه ورته لږ سوال ځواب سره وکوو. نو دا وروستۍ پوښتنه چې تاسې وکوله چې د جنګ نه وروسته به ستاسې اقدام څه وي د امریکایانو د وتلو نه وروسته؟ د امریکایانو د وتلو نه وروسته لکه څنګه چې اسلامي امارت په رسمي ډول هم څو ځله ویلي دي او په د قطر د سیاسي دفتر د ملګرو سره په ناسته کې هم افغانانو ته دا دریځ واضح شوی ده چې اسلامي امارت د واک د انحصار په فکر کې نه ده. ټول داسې یو نظام غواړي چې ټول افغانان کې ځانونه وویني او یو د ټولو افغانانو په خوښه یو اسلامي نظام د خاورې دپاره جوړ شي. دا اسلامي نظام چې دا د دې دپاره خو مانع نه ته هیڅ افغان هم
په استثناء د یو فیصد یعنی په سلو کې به صرف 1% یاد کو چې هغه د اسلامي نظام مخالفت وکوي. نور دلته په افغانستان کې څوک د اسلامي نظام مخالفت نه کوي. نو ټول د اسلامي نظام غوښتونکي دي. دا د موږ لپاره یو د اشتراک یوه نقطه ده او دا یوه ښه نقطه ده. موږ په دې راټولېدلی شو چې ټول افغانان اسلامي نظام غواړي. اسلامي امارت هم دا دریځ ده چې په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ راځي چې د نظام په ډول خبرې وکړو او هغه ستونزې چې هغه راتلونکي کې پرتې دي هغه به حل کړو د خبرو له لارې. نو اسلامي امارت په جګړه باور نه لري، په جنګ باور نه لري. دا یوه خبره. دویمه خبره به زه دا وکړم صالح صاحب چې ستاسې پلار مبارک شهید شوی د روسانو په مقابل کې. الله دې د شهادت قبول کړي، الله تعالی دې تاسو ته اجر درکړي، الله دې تاسو ته ښه عوض درکړي. زما سوال دا ده چې تاسې د روسانو په مقابل کې جهاد بللو که نه؟ بله اورم. نو اوس د امریکایانو په مقابل کې جهاد ولې جهاد نه بولئ؟ دا به ته اول پر ما ثبوت کړي چې زه جهاد نه بولم. دا خو ډېره خوندوره شوې تاسو جهاد بولئ. یونس صالح صاحب مبین صاحب صبر وکړئ. زه به یوارې خپل دغه ستاسو سوال په داسې شکل در جواب کړم چې هغه موږ تاسو ته ټولو ته په دې باندې ګورئ. دلته په امریکا کې چې زه اوسېږم په دې ملک کې، دلته زه یعنی په قسم باندې چې زه به دې ملک ته غداري نه کوم، یعنی د ملک سره به خلاف نه کوم، له لاس را باندې پورته کوي او په خپله خوښه به دا قسم اخلي چې دا قسم دې واخلي بیا نو ته د دې ملک کېږي. زما مقصد د دې څه دا خبرې څه دا دی چې زما هغه ملک چې زه پکښې پیدا شوی یم او زما خالپوس چې پکښې کړي دي، پر هغه ملک باندې چې امریکایان نه، روسان نه، چې پر دنیا یو اسلامي ملک هم راځي، لا به زه په مقابل کې درېږم. دا خو لا کافران دي چې دغه سر چې یو وارې پیدا شي دا بیرته بیا قبر ته ځي، بیا مور ته نه ځي. په دې څخه تاسې ما د 10,000 وارې په خپلو لایفو کې ویلي دي، بیا وایم چې هر هغه ملک چې افغانستان ته داخلېږي او د افغانستان واښه نه دي، واښه دغه خرابوي، له الله دې خراب کړي. دغه زه کې پروت یم، تاسو ته دا خبره داسې په واضح ډول کوم چې هیڅ افغان په هیڅ ځای کې یعنی په ټوله دنیا کې که چیرې افغانیت ولري او اسلامیت یې په مغز کې پروت وي، دا اسلام به دا ورته ثابته کړي و دې انسان ته چې بیره د خدای څخه د ګوره روژه مې په خوله ده، ستا سره دلته ولاړ یم، دغه خبره دې ګوره چې زه درته کوم، د زړه یې درته کوم، د مغز یې نه درته کوم چې زه په مغز کې 2 او 2 سره وسنجوم. نه، زما زړه درته وایي چې د هر انسان، هر ملک چې افغانستان خرابېده غواړي په مقابل کې موږ درېږو. دا چې هر څوک صالح صاحب الله دې اجر درکړي، الله دې روژه قبوله کړه. دا لاند کرا شو د امریکایانو په مقابل کې جهاد چې دا اوس روان ده یا د 19 کالونو را روان ده، د امریکایانو په مقابل کې دا جهاد بوله، یعنی جهاد ده. ګورئ ما مخکې تاسو ته وویله چې دغه خبره چې ته بیا تکراروې، زما به جواب هم دغسې تکرار وي. که چیرې دغه تکرارن کېږي تکرار، زه درته وایم چې د دنیا هر ملک که هغه کافر وي، که مسلمان وي، که هر څوک وي چې پر دغه ملک باندې اشغال کوي او راننوځي په زور باندې او په زور باندې زما ملک را خرابوي، د هغو سره د هغو په مقابل کې جهاد دی. نور څنګه وایي؟ صالح صاحب دغه وضاحت مې په دې غوښتو چې کله یو وارې دلته موږ جهاد حکم ثابت کو، په جهاد نه دا نور احکام په خپله مرتبېږي. نو الله تاسو ته اجر درکړي چې تاسو وویل چې دلته جهاد د هر اشغالګر، هر څوک چې د خاورې ته راننوځي، په دې خاورې ته د توپ او ټانک د وسلې سره راځي. موږ الله دې تاسو ته اجر درکړي، تاسو په ډېر واضح ډول وویل. د موږ د ټولو علماو نه غوښتنه دا ده چې داسې په صراحت ووایي، لکه تاسو چې په صراحت وویل چې کافر چې د مسلمان خاورې ته د توپ او ټانک سره راننوځي، دا په شریعت کې د حکم د محتل کافر ده، مستلی کافر ده. د موږ تاسو د فقه په اصطلاح کې دې ته استیلا ویل کېږي. دغه حالت په دې حالت کې اسلام د نفیر عام حکم کې جهاد فرض ګرځي. نو چې کله په افغانستان کې جهاد فرض شو، اوس خو دلته په د جهاد نه بیا نور احکام مرتبېږي. چې کله جهاد فرض شو، نو د جهاد په حالت کې چې کله د یو دشمن په مقابل کې جهاد فرض وي، د هغه دشمن سره که څوک همکاري کوي،
د هغې په وسله جنګېږي، د هغې سره ملاتړ کوي، د هغې ملګری وي، د هغې تنخواه اخلي، د هغې حکم بیا څه وي؟ ښه، دا سوال ستا خپله دوه اړخه لري. یعنی یو وارې به هغه مقابل چې کوم څوک ولاړ دي د دغه په مقابل کې چې څنګه د دغه استعمار یا د دغه اشغال ته د پای ټکی کېږي. یو هغه کړي دي، یو هغه خلک دي چې د دغه څخه استفاده کوي، یعنی دواړو خواو ته دا کار کوي. ګورئ زموږ تاسې د افغانستان د حالت چې تاسو ته به ډېر ښه معلومه وي، زموږ تاسې د افغانستان حالت داسې نه دی لکه د صحابهو زمانه. یعنی هغه وختونه چې کوم جهاد کېدی یا کومې کړنې وړنې کېدلې هغه ډېر د اوس وخت سره ډېر فرق لري. زما ستا په افغانستان کې بلې زه راځم دا ستاسې خبرې ته که تاسې سوال کوئ نو بیا به صحیح جواب سره کوو، ولې په دې خاطر باندې چې زما او ستا د افغانستان ولس په دواړو خواو کې وژل کېږي. دې خواته هم کلمه د الله اکبر وایي، اخواته هم هغه خلک چې کوم دا جنګ رامخته کوي یا جنګ پر موږ باندې بخښنه غواړم وروره بخښنې سره قاري صاحب سلامونه او د ورور ته وروره ستاسو بس دومره دغه شو چې دا بیخي بس حل کېږي نه او دا موږ او تاسو خو ګوډنا خو پوره چولی سو نو دلته خو زما په بل چا په نوبت کې مداخله مه کوه ډاکټر صاحب. مبین صاحب قیس همدرد صاحب راواخله، خیر د خفه کوئ مه. مولوي صاحب که چېرته دا بحث ډېر سره اوږد نه شي که نه، لنډې لنډې پوښتنې او لنډ ځوابونه سره ووایو، د کتاب نه یې ووایو که نه، د قرآن او سنت نه یې ووایو، د فقه نه یې ووایو. کله چې په افغانستان کې تاسې جهاد بولئ او بیا د هغې ته تاسې وایئ چې موږ د صحابهو په زمانه کې نه یو، دا په دې معنی چې حکم تغییرېږي، یعنی د جهاد هغه حکم چې د صحابهو په زمانه کې و هغه حکم اوس تغییرېږي، دا معنی نه مقصد می دا نه دی. مقصد می دا دی چې موږ خپل دوست دشمن باید وپېژنو چې زما دوست څوک دی، زما دشمن څوک دی. ما د دوست په جامه کې ما ته څوک زهر راکوي، د شربتو په پیاله کې ما ته زهر څوک راکوي. دا باید موږ تاسو ته معلومه سي چې دغه خلک چې دي دا څوک دي، دغه څوک دي، دا پر خوا باندې د کومې خوا نه حکم راوړي، د کومې خوا نه دا نیمه قرآن راته ترجمه کوي، نیمه نه راته کوي، په کومه معنا باندې ګورئ. تاسو وګورئ مبین صاحب خالد صاحب، زموږ تاسې په ملک کې هغه جهالت آخري اوج ته رسېدلی دی، آخري سټیج ته رسېدلی دی. زموږ تاسې په ملک کې رقم کارونه کېږي، تاسې څه خبر یاست په دې باندې؟ یعنی دغه ټول شان او جنګ دی، جنگ به څنګه مولوي صاحب ګوره دا د جهاد د حکم دپاره جهاد حکم خو فرض دی. که چېرته تاسې د جهاد په حکم کې تغییر او تبدیل کول غواړئ، هغه خو په دې خبرو نه کېږي چې دلته دا ولس جهالت دی، جاهل دی یا ناپوهه دی یا په ګوړه کې ماته زهر راکول کېږي. دا خو د جهاد د فرض حکم د ابطال سبب نه شي کېدی. که چېرته تاسې فرض باطلوئ، فرض به په فرض به مثلهي سره باطلوئ، هر حکم په مثل سره باطلېږي. تاسې چې یو وارې په افغانستان کې جهاد بولئ، بیا چې کله تاسې د هغې د تغییر یا د تبدیل حکم کوئ یا د هغې د ابطال حکم کوئ، بیا بالمثل کوئ. په دې شیانو سره چې دلته ماته په ګوړه کې زهر راکول کېږي یا دلته ولس جاهل دا شیان که چېرته سبب د ابطال د جهاد کېږي، نو تاسې یوه حواله راوړئ د کتاب نه چې د اسلام په تاریخ کې په پلانۍ زمانه کې جهاد د دې وجې نه باطل شوی ده چې هلته خلکو ته په ګوړه کې زهر ورکول کېدل، یا جهاد د دې وجې نه باطل شوی ده چې هلته خلک جاهل وو. نو که چېرته تاسې یوه حواله راوړئ د کتاب نه، دا ولس ته به دا مسله ښه واضحه شي. او یا یونس صالح صاحب دغه د جهاد فتوا خو دې ورکړله، الحمدلله چې تا له خولې مه اورېده، دا به ډېر خوند وکړي. دا څنګه کېدلی سي چې له اشغالګرو سره جهاد روا ده او هغه څوک د اشغالګرو تر څنګ ورسره لاس په لاس ګرځي، چانټه په چانټه، یو توپک یو ټانک کې سپاري، نو څنګه کېدلی سي د هغه غلام مرګ نه وي روا او د بادار یې روا وي؟ ګوره وینې خو بیرته هغه زما سوال تا په خپله جواب کو. زما مقصد هم د دغې خبرې څخه دی چې که چیرې د کفارو سره موږ معاهده کوو، یعنی د هغو خلکو سره موږ لاس یو کوو، مخکې له معاهدې خبره درته کوم، اوس خو معاهده هم دوی ماته کړې ده که نه، معاهدې عمل نه ده سوی. هغه هغه اساس ول ما مخکې هغه اولین سوال دغه وکړي، مال که چیرې کو تاسې په د کمیټو کې ما نشته کړي، مال که چیرې زموږ هغه بادار وي، نو د ملک بادار که چیرې دغه کفار دي او موږ په مقابل کې راپورته سوي یو جهاد کوو او بیا معاهده ورسره کوو، په معاهده کې صاف نوشته سوي دي چې دغه خلک دغه کارونه باید وکړي،
هغه کارونه دوی ونه کړله او موږ څوک ملامت وو؟ موږ هغه خلک ملامت وو چې موږ وایو چې دا خلک یو لا په کوج کې ورسره دي او کومک ورسره کوي، دوی ملامت وو. دا به نو د کوم ځای منطق وي؟ دا به سره بل سوال یونس صالح صاحب، مبین صاحب دلته شیخ حماسي صاحب ملګري ټول کمنټونه کوي چې راغلی شیخ حماسي ما ته سټوډیو ته نه ده راغلی، که چېرته وي په سټوډیو کې نه راغلی شیخ صاحب ته صبر کوه، زه شیخ صاحب ته میسیج وکړم که راغلی وي زه به حال ورسره وکړم. نو که چېرته دلته وي نو موږ په سټوډیو کې جای ورکوو په خامخا په سترګو. مهرباني. نو یونس صالح صاحب که د ما کور ته امریکایي عسکر راځي، 10 امریکایانې 20 سره د ملي اردو عسکري، په دغه حالت کې حکم څه شی ده؟ زه کوم یو اول وولمه؟ او مخکې له دې چې امریکایان راځي د ملي اردو عسکر د ما په کور راځي، د دفاع حق لرم جهاد د اول کوم یو وولمه؟ مخکې د اردو عسکر را روان ده، مخکې د اردو عسکر را روان دی، چاته کافر را روان دی، چاته د کافر چا راوستلی دي هغه هم راته معلومه ده، ټول چا راته معلوم نه نه. زه یونس صالح صاحب زه ګوره ما درته ویل زه یو عادي افغان یم. مبین صاحب تا سوال وکړو، زما سوال بیا د امیر زه راته کولی سم مبین صاحب؟ که چیرې زما د کوره څخه یو سړی راځي د بله ملک څخه، د هغه مورال ما ته را معلوم دی چې څه شي باید وکړي دا ملک څنګه خراب کړي، او هغه راځي زما د کوره څخه د راکټ ټک پر دغه کافر باندې کوي چې د هغه سره ټانګ هم دی، تیاره هم ده، مخ ته یې دغه عسکرو پولیس هم دي، دغه کور ځای هم ټول ور معلوم دی، او داسې ما په وژني. آیا په دې کې به نو ملامت بیا زه یم؟ په دواړو حالتو کې زه وژل کېږم. مبین صاحب بس تاسې قربان سم د الله روی ته وګورئ، نور دا جنګ ځان باندې دغه کته کي لکه دغه صالح صاحب موږ تاسې راځئ چې د کتاب خبرې وکړو. یو خدا هغه دی که نه د اړې دي او هغه امور دي چې په هغې نه شرعي حکم نه مرتب کېږي. راځئ موږ تاسې داسې بحث وکړو چې په هغې نه شرعي حکم مرتب شي. تاسې د تړون خبره وکوله، د امریکایانو سره د تړون چې امریکایانو سره تړون وکولو. ګورئ امریکایانو سره خو تړون چې شوی ده هغه د قرآن په حکم شوی ده. امریکایان سولې ته مایل شول، موږ هم سولې ته مایل شو. کله چې کافر سولې ته مایل شي ته هم بیا سولې ته مایل کېدلی شي. نو دوی سولې ته مایل شول، دا د افغانستان نه خروج د وتلو تړون یې کړی ده. داسې تړون نه ده چې دلته په افغانستان کې دوی یا پاتې کېږي یا به دلته دوی ته موږ کوم امتیاز ورکوو یا به دوی موږ ته کوم امتیاز په دې خاوره کې راکوي. د تړون اولنی اساسي بند دا ده چې دوی به د افغانستان نه په بشپړ ډول وځي، په کلي ډول به د افغانستان نه وځي. نو دا هغه اړخ ده د تړون اړخه. اوس تاسې وویل چې په افغانستان کې جهاد فرض ده، د امریکایانو په خلاف جهاد فرض ده. ګوره یوازې افغانستان به نه یادو، په ټوله دنیا کې جهاد فرض دی. اوس خو ټوله دنیا داسې ټوله دنیا کې فرض ده، ټوله دنیا کې د کفر د تسلط لاندې ده. ګوره یوازې افغانستان تاسې ولې مستثنا کوئ چې یوازې افغانستان دی بس؟ ولې په صحیح ده مولوي صاحب. صالح صاحب فتوانه د ډېر زر لیوارس ګیرو لګوه. صالح صاحب ډېر زر د لیوارس ګیرو لګوه لکه چې پاسپورت ته د خطر پیښي څنګه. صالح صاحب ګورئ چې تاسې وایئ چې په ټوله شخصي خبرو ته راغلی مبین صاحب، که شخصیات راځي ما د خدای په امان. صالح صاحب مبین صاحب ته پرېږده. نه صالح صاحب ګوره نه غواړم چې بده خبره چاته وکړم، نه بده اورم. نه تاسې ته په احترام، تاسې ته په بده خبره موږ په لایف کې نه کېږي او په ډېر احترام بحث کوو در سره، په ډېر ادب بحث کوو در سره. تاسې محترمه وویل چې په ټوله دنیا کې جهاد فرض دی. اول خو هغه هلته سوال پاتې شو، په ټوله دنیا کې جهاد کې فرضیت را سره ومنې دام صحیح خبره ده. په ټوله دنیا کې جهاد فرض ده، صحیح ده، بالکل په دنیا کې د هر کافر په وړاندې جهاد فرض ده. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت ته به لاړ شو که نه؟ راځئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت ته لاړ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټوله دنیا کې په یوه وخت کې په ټولو سنګرونو کې جنګېدلی و که د ځان دپاره یې سنګر ټاکلی و؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو په څنګ کې بنو قریظه او بنو نذیر بنو قینقاع او یهود خیبر هغه و، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدر او احد وتو، او په داسې حال کې په بدر او احد کې د خپل قومیان و د خپل خلک و د خپل ترو زامن و. ما اواز اورې قتل و قتال ته ځو؟ بالکل. ګوره دلته به ما به سم سره جلا کې. ګوره ستا ما سره زه چې کله بیان د هر یوه سره کوم یووالې د جهاد پوره مکمل توضیح باید وسي چې جهاد څه ته ویل کېږي او په څه خاطر باندې کېږي، په څه فکر باندې کېږي. تاسو ته بهتره معلومه ده
چې د جهاد لومړنی یا حقیقترین شی چې دی ستا نفس دی، چې د نفس سره به هغه لوی غټترین عظیم جهاد کوي. مولوي صاحب دوهم شی چې زه راځم ګوره داسې مولوي صاحب بلې قتل و قتال ته که موږ راځو د قتل و قتال سوال هغه وخت صحیح پر صحیح شکل باندې راتلای سي چې دغه ستا ملک کې اذان نه وي، ستا په ملک نور دغه د اسلامیاتو ټول مکمل شان حسب نفس سي، دلته ټول شان ورک سي. په دغه وخت کې نو بیا ته راولاړېدلی سي چې قتل و قتال وکړې. در هغه را دې خواته تاسې وګورئ په ډېرو غزواتو کې یعنې په ډېرو هغه جنګو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا دغه رنګه چې خپل صحابه به یې استوله، امیر به یې ټاکي، در جنګ در مخه به یې اذان وکړي، دا خلکو ته به یې موقع ورکړه چې راتلی سي که نه سي راتلی. دوی آیا اذان اوري لمونځ موږ سره کوي، بیا نو د هغو سره څنګه قتل و قتال کیږي؟ نو ګورئ دلته ډېرې باریکې مستدي دي ستاسې صدقه سم راسي پر دغه خبرې وکړي چې دغه صلح به څنګه مخ ته وړو. مولوي صاحب د قاري صاحب غږ لږ ستا ته نه درځي، قاري صاحب څه ویل غواړي؟ و مهرباني وکړه. مولوي صاحب ګورئ دغه د جهاد معنا چې دا مشقت او یا د نفس سره جهاد کول دا خو ګورئ لغوي معنا ده. راځي چې موږ تاسې کتاب ته لاړ شو، د کتاب د جهاد معنا راواخلو چې لغت کې جهاد څه ته وایي او په شریعت کې جهاد څه ته وایي. په عربي کې خو د هر لفظ دپاره یو لغوي معنا وي او بله شرعي معنا وي، اصطلاحي معنا وي. او تاسو ته به دا اصل بهتر معلوم وي، ټولو کتابونو راخیستی ده، دغه د عربي ټولو کتابونو راخیسته ده چې لغوي معنا چې وي هغه متروکه وي. په عربي کې لغوي معنا چې وي هغه نه اخیستېږي بلکې اصطلاحي معنا اخیستېږي. یوازې د لغوي معنا هغه نسبت د اصطلاحي معنا سره معتبر وي. دا د موږ تاسې ټولو د فقه کتابونو او د لغت کتابونو لیکلي دي. د جهاد معنا چې د کوم کتاب نه تاسې غواړئ وبئ، ما دلته رد المختار راړولی ده، شامي مې راړولې ده، شامي یا بل کتاب که تاسې غواړئ چې د جهاد معنا وکړو. جهاد خو مصدر کې د تعریف کوي، وهو لغة مصدر جاهد في سبيل الله وشرعا الدعاء الى الدين الحق وقتال من لم يقبله. دا د جهاد معنا ده. نو محترمه تاسو چې د جهاد معنا مبین صاحب داس صالح صاحب تاسو ما غاورئ؟ زه आवाज بالکل و مهرباني وکړه قاری صاحب. نو تاسو چې وایي چې جهاد مشقت ته یا جهاد د نفس سره دې ته جهاد وایي، د که چېرته تاسو یوه حواله راته ووایئ چې د جهاد نه په هر ځای کې جهاد نه دغه معنا مراد د مهرباني به وي. ګورئ زما په سیره مبارکه کې د بیت مبارک علیه صلات وسلام راتګ وروسته د هغو کفارو سره چې غټترین لښکر دی او دی بیرته مبارک علیه صلات وسلام مدینې ته راځي، په مدینه منوره کې هغه اصغر او اکبر جهاد ویل کېږي چې اصغر کم جهاد دی او اکبر کم جهاد عمر اصغر وکړي، اکبر جهاد اوس پاته دی چې د خپل نفس سره دی. یعنې دلته ځکه مولوي صاحب که دغه حدیث هم راته ووایه، د اصغر او د اکبر حدیث راته ووایه. ګوره دلته به نو زما څه بیا ته امتحان اخلي چې دا به نو په کوم ځای کې، دا به په کوم حساب باندې، دا خو نو زما ستا کار ولاړې اسمانو ته وختي. صالح صاحب زما غږ اورئ؟ تاسو د قسم زه د نه صالح صاحب محترم، البته مونږه تا ګوره صالح صاحب محترم د قاري صاحب سعید د تا غږ نه ورځي. مونږ غواړو یو عالم دین په حیث باندې له تا نه یو څه زده کړو، سوال نه درنه کوو، مونږ ته رهنمایي وکړه، د مونږ د راتلونکي ژوند لپاره باید تا نه یو څه واورو. مولوي صاحب تاسو د احترام وړ یې، ګورئ تاسو ماته د احترام وړ یې، زه تاسو ته کاملا احترام لرم، زه تاسو ته کاملا احترام لرم. ما یو عادي وګړی وبله، یو ولسي وګړی مې وبله چې په یو ځای کې مهاجر پروت یم او لاس او اواز مې پورته کړی دي چې الهي ته پر دې ملک باندې صلح او ارامي راولي، او تاسې په مقابل طرف کې یاست چې صلح او ارامي ستاسې په فکر باندې. معاولین سره وویله مال موږ به نو بیرته بیا نظر ته خالي ولاړ شو. نه مونږ د یو عالم په حیث تا ته د تا علم ته قدر کوو، ته یو عالم یې. صالح صاحب محترم، صالح صاحب محترم، صالح صاحب محترم، صالح صاحب محترم د مونږ غږ درځي. صالح صاحب، صالح صاحب، صالح صاحب، صالح صاحب د مونږ غږ لکه چې تا ته نه درځي. صالح صاحب ګوره یوه خبره کوه، یو څه اوره، قاري صاحب هم څه ویل درته لري،
ته یو عالم دین یې، موږ غواړو چې تا نه یو شی زده کړو، ځکه موږ تا نه امتحان نه اخلو، د ځان پوهولو دپاره تا نه غواړو چې یو څه زده کړو. ګوره مبین صاحب، زما مقصد ګوره ستاسې د برنامې د راتګ دپاره صرف او صرف دغه و چې دا خلکو ته اظهار تاسې ورکړئ چې تاسې یاست څوک. آیا تاسې رښتیاګو هم د طالبانو سره اړیکې صحیح پر منبع باندې یعنې پر صحیح قانونان جوړې شوي دي که یا اولین تاسې دغه ماته نه خو قاري صاحب تا نه څه سوال لري، قاري صاحب څه سوال لري؟ هو د تا غږ راځي صالح صاحب، صالح صاحب، صالح صاحب، صالح صاحب، صالح صاحب، صالح صاحب محترم، محترم مولوي صاحب صالح، محترم مولوي صاحب، قاري صاحب څه ویل غواړي لطفا چې دا خبرې کوي لږ هغه باندې مهرباني قاري صاحب. مولوي صاحب محترم، ګورئ تاسې ته په کامل احترام، تاسې ته زه احترام لرم او تاسې ته زه بشپړ درناوی لرم. دا بحث به داسې وکړو چې زموږ تاسې د اوریدونکو ته مسله واضحه شي. تاسې د جهاد معنا وکوله، د جهاد په معنا که لږ تمرکز وکړو، تاسې بیا د رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر هغه حدیث مو ویلو. نو که چېرته موږ تاسې د دین له ادرسه خبرې کوو، زه ته خو یعنې زه ته به داسې ځان فرض کړو چې دا زه ته خو هوایي تحلیلګران نه یو، زه ته خو چې کومه خبره کوو باید د کتاب له رویه یې وکوو، په سند یې وکوو، هغه زما او ستا خبره کتابي حواله ولري، د قرآن حواله ولري، د احادیثو نه حواله ولري، د فقه نه حواله ولري. نو تاسې د احادیثو ویلو، اول زما پوښتنه دا وه چې تاسې د جهاد که دا معنا کوئ چې جهاد بالنفس، جهاد نه جهاد بالنفس مراد ده، نو تاسې حدیث پیش کړو. زما اول غوښتنه له تاسې څخه دا ده، دا په دې معنا نه ده چې زه تاسې نه امتحان اخلم، قطعا نه، تاسې زما نه لوی عالم یې، زه تاسې ته درناوی لرم، ولې دا خلکو ته دا ولس ته باید مسله واضحه شي چې تاسې دا حدیث وویلو، د حدیث سند ماته ووایه، رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر، د دې حدیث سند ووایه، په سند به بیا خبرې وکړو تر څو دا ولس ته واضحه شي د جهاد معنا دا نه ده چې دا تاسې کوئ. تاسې مهرباني وکړئ د حدیث سند ماته ووایئ. قاري صاحب زه بیا راځم یوې خبرې ته. هغه خبره ګوره تاسې به هم ټینګه کړئ، موږ بیا هم ټینګه کړو. راسئ چې دغه ولس څنګه وژغورو، څنګه په نرمي سره یې راپورته کړو، څنګه د حکمته څه کار واخلو. والله ثم تالله که دغه یو منکرات په افغانستان دغه اوس پیلن حکومت کې را داخل سي، دا دې قسم مې درته واخلي، بیا درته وایم روژه مې په خوله د حق الله ته. مولوي صاحب محترم، ګوره راځم درته یوه خبرې ته مې پرېږده، یوه خبرې ته مې پرېږده، بس بیا زه درته ځم، خدای په امانېده درته کوم، خدای په امانېده بیا درته کوم. ګوره ستا قربان سم چې هر یو یاست، په هر ځای کې یاست، زه هغه اصلي منبع ته وایم که په حکمت باندې را داخل سوې و افغانستان ته او په داسې شکل باندې راغله دي چې صرف ګورئ دغه یو دفتر هم را داخل سي و دې ملک ته و دې حکومت ته ورننوځي، تاسې باور وکړئ چې په ظرف کې د 6 میاشتو تر کال پورې به ډېر فساد ختم سي، ډېر به دا ملک راپورته سي و د الله روی ته وګورئ، د حکمت څخه لږ کار واخلئ، نور جنګ بس ته، نور جنګ مه کوئ، دغه ولس نور مه وژنئ. السلام علیکم قربان صالح صاحب محترم مونږ چاته پرېږدې، صالح صاحب محترم هیله کوم، صالح صاحب محترم، قاري صاحب، صالح صاحب محترم هیله مو دا ده چې دلته بعضې خلک دیني پوښتنې کوي، نو ته یو دیني عالم یې، دوی جوابونه نه، استاذه لاړ نشه، استاذ محترم لاړ نشه. په باره کې پوښتنه کړې ده، زه درته وایم په منځ کې جنګ بس دی. نه خو صالح صاحب د خلکو ته به قناعت ورکړو. هغه کفار خو دي ستاسې په فکر باندې، صالح صاحب ته چې ګورئ په ما جنګ بس کوي، ستا په فکر باندې صالح صاحب ما وژنې، هر څوک چې یې هغه مې د کافر په طبیعت باندې وژني، ټول مې وژني، ټول مې وژني. صالح صاحب ګورئ ته یو وارې مهرباني وکړئ تاسې موضوع ته راشئ، دغه موضوع ته راشو، موږ تاسې علمي بحث باید وکړو. زه ته خو تم ځان ته عالم وایي، زم که عالم نه یم، د علماو سره لږه ملګرتیا لرم، راځه زه ورته دیني بحث وکړو، علمي بحث وکړو، عالم یې، زه ډېر ساده سړی یم، زه په هېڅ نه پوهېږم، نه صالح صاحب ته عالم یې. جهاد معنا وکوله، ګورئ مولوي صاحب تاسو د جهاد معنا وکوله، د جهاد معنا ته لومړی راشئ. صالح صاحب لطفا د قاري صاحب خبره واوره، محترم شیخ صالح صاحب. شیخ صاحب محترم، تاسې د موږ شیخ یې، تاسې د موږ شیخ یې، زه تاسې شیخ بولم، خو تاسې د موضوع ته لږ راشئ. ګوره تاسې د جهاد معنا وکوله چې جهاد نه جهاد بالنفس مراد ده،
نو جهاد بالنفس په قران کې چې څومره جهاد ذکر شوی د تاسو د دین ټول جهاد بالنفس مراد وای یا تاسو حدیث وایي رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر هغه حدیث سند کې به خبرې وکړو چې دا حدیث د سندن صحیح دی او کنه زه په دې حدیث د سند په اعتبار اعتراضات لرم د سند په سند کې مقال دلته ما سره مکتبه غوړېدلې د مکتبه شامله زه حواله درته اخلم نو د علمي بحث کوو د اوریدونکو ته به یو فائدہ وشي یو ګټه به د اوریدونکو ته حاصل شي چې ته دا شانتي بحث کوو چې ته ماته ساري کوي زه تاسو ساري کوم زه تاسو خدای په خاطر د محترم شیخ صالح صاحب محترم شیخ صالح صاحب اوریدونکو به د تعالی علم نه مستفید سي مونږ خو نه پوهیږو کاش کې پوهېدلی نو ته علم دي چون الحمدلله ډیر خلک د مسلمانان کړي امریکا کې تا خبره به سبب د هدایت خلکو ته وګرځي دا غلطه لار به پرېږدي مهرباني وکړه صالح صاحب شیخ صالح صاحب ته د موږ شیخ یې زه تا ته احترام لرم راځو خپلې موضوع ته به راشو تاسو د جهاد په اړه وویل چې د جهاد نه جهاد جهاد په نفس سره مراد ده د نفس سره جهاد مراد در اول به دا موضوع وڅېړو بیا تاسو حدیث وویلو هغه حدیث په سند کې به خبرې وکړو او که چېرته د سوال او د زارۍ خبره وي نو زه تا ته بیا سوالونه زارۍ کوم زه تا ته خوارۍ زارۍ کوم چې د خدای په خاطر دا خلکو ته ووایه دغه هغه خلک خپل افغانان وژني دوی ته ووایه چې نور بس ده د افغانانو وژل هم دومره بس وو خو دغه 40 کاله کې تاسو د افغانانو په وژنو ماړه نه شوئ د خلکو ته یعنی په زاریو څه نه جوړېږي راځئ چې تاسو منطقي بحث وکړو دینی بحث وکړو ته د یو دینی عالم په صفت دلته راغلی نو راځئ چې د دې مسلې د ولس ته واضح کو تر څو د ولس ابهام ختم شي نن د امام مخالف هم وایي تا په حواله استناد کوي چې ستا جګړه جهاد ده زه هم وایم چې زما جګړه جهاد ده نو راځئ چې نن واضحه کو چې د چا جګړه جهاد ده راځئ چې دینی بحث وکړو دلته زما ستا دا بحث 6,000 کسان ګوري راځئ چې د دین له اړخه خبرې وکړو د کتاب له اړخه خبرې وکړو په حواله خبرې وکړو تاسو د جهاد معنا وکوله چې جهاد فقه باید دغه شي کنه جهاد فقه تاسو نه مراتوي دغه جهاد فقه مبارک خبرې وکړي چې بیګناه خلک دغه ولې مړ کیږي دا ډیرو بخې دا تاسو خبرې خپلې وکړي دا جهاد خبر کیږي ذبیح الله افغان سوال د چا ته راځي ذبیح الله صاحب ذبیح الله افغان صاحب تاسو په خپل نوبت خبرې وکړئ ذبیح الله صاحب تاسو چې کله نوبت راغلو د جهاد پړو بیا تاسو خبرې وکوي د جهاد د فقه پړه مولوی صاحب محترم تاسو د یو واري حکم وکړو چې په افغانستان کې د امریکایانو په خلاف جهاد فرض ده په ټوله دنیا کې فرض ده په افغانستان کې فرض ده نو دغه موضوع نه راځي چې وغږیږو چې د حکم واضح شي ملت ته لار روښانه شي دا جنگ ډیر زر ختميږي کچې ته موږ تاسو د دین له ادرسه قاطع خبرې وکړو دا جګړه په 2 ورځو کې ختميږي دا چې موږ تاسو د دین له ادرسه قاطع خبرې نه کوو واضح خبرې نه کوو ولس په ابهام کې پروت ده ولس په تیاره کې پروت ده راځي چې د تیارې نه دا ولس وباسو تاسو د جهاد معنا وکړو چې جهاد نه جهاد په د نفس سره جهاد مراد ده نو راځي اول دا ثابت کړئ بیا تاسو حدیث ویل رجعنا من الجهاد الاکبر د دې حدیث سند وایي په سند کې بیا خبرې وکړو سره مهرباني وکړئ خوستی صاحب صالح صاحب مهرباني غاک درځي صالح صاحب ما غاک درځي او مهرباني بالکل دسه تکړه غاک دی راځي ماشاءالله مبین صاحب بیا په تکرارا چې هغه زما خپلې خبرې چې زه یې وارې وکړم بیا پر هغه خپله خبره درېږم او خپله خبره او کوم چې حدیث وایم چې د کتاب مې نه ویلي نه وایم ځان ته نه غواړم چې په دوزخ کې چوکۍ ټینګه پیدا کړم رابسم دې ستاسو سوال ته چې ستاسو وایي په افغانستان کې باید دغه یو طرف ته ودرېږو سوال دی لکه چې وانخیسته صالح صاحب سوال مې ډېر ګرده سوالونه مې اخیستي دي دا یو چې زما خبرې ستاسو مغزته صحیح راسي مهرباني نو دلته زموږ یو طرف ته درېدل د ولس واک تاسو وایئ چې ولس واک لري چې باید یوې خواته او دا جنګ په 2 ورځو کې ختمیږي که موږ قاطع فیصله وکړو قاطع فیصله به څوک کوي دغه به یې وارې ماته واضح کړي چې تاسې قاطع فیصله به څوک کوي قاطع فیصله به آیا 2 مقابل طرفه کوي که ولس به کوي څوک به کوي قاري صاحب زما आवाज اوري
خو د تا آواز اورم. قاري صاحب محترم، د یونس شیخ صاحب یونس صالح صاحب آواز دې واورېده؟ قاري سعید خوستی. نه د صالح صاحب خبره مې وانه اورېده. صالح صاحب مهرباني وکړه، باید د تاسو له علم نه ولس مستفید سي. شیخ صاحب صالح محترم، قاطع فیصله چې تاسې غوښتنه وکړه چې قاطع فیصله که وسي په 2 یا 3 ورځې کې به دا جنګ خلاص سي، یعنی په 2 ورځو کې. آیا دا قاطع فیصله به څوک کوي؟ 2 مقابل طرفه چې په جنګ کې دي او که هغه ځورېدلي ولس چې په افغانستان کې دي، دا به څوک کوي؟ قاری صاحب محترم، قاری صاحب سعید، قاری صاحب سعید، قاری صاحب سعید خوستی غږ درځي. قاری صاحب محترمه، د تا غږ موږ سره نشته. که د یونس صاحب سوال دی اخیستی، کنې زه درته تکرار کم. یونس مبین صاحب، مولوي صاحب ما خو ستاسې په سوال زه پوه نه شوم. مبین صاحب به تاسې تکرار کوي راته؟ یونس صالح صاحب وایي چې دواړه طرفه چې تاسو، البته تاسو به ورته ویلي چې دواړه طرفه که قاطع فیصله وکړي نو دا جنګ ختمېدلی شي، دواړه طرفه څه رقم فیصله وکړي. شیخ یونس صالح صاحب هیله مو ده چې د جواب ته توجه وکړئ. شیخ صاحب سر خو به دې نه خوږېږي، مهرباني وکړه لږ ذره مهرباني وکړه قاري صاحب. شیخ صاحب روزه هم ده، الله پاک دې ورته قبول کړي. مهرباني وکړه قاري صاحب. دا نور ملګري که شیخ صاحب نه څوک سوال لري مهرباني وکړئ. قاري صاحب نه پوهېږم انټرنیټ کې د ستونزه ده. زه یو پوښتنه لرم. مبین صاحب نن خو چاړم د مهرباني وکړه، مهرباني وکړه، مهرباني. یو خدا شیخ صاحب ته زه په ډېر درون احترام لرم او دا زموږ مشر ده، خو متاسفانه دا سوالونه چې کله قاري صاحب خوستی پوښتنه کوي، تاسو من حیث یو عالم ځواب ورکوئ. که ځواب لرئ او که ځواب نه لرئ نو بیا ځواب مه ورکوئ. دا زما یو سوال ده. دوم، دغه جنګ د امریکایانو تاسو څنګه توجیه کوئ چې یو ملک باندې په زرګونو بمونه بمبار سوي، د شپې په کورونو خلک ننوتلي، او تاسو د دغه امریکا راپور ولولئ چې تقریبا 1 لک نه زیات ملکي وګړي د امریکایانو او د دغه دولت د لاسه وژل سوي. جنګ تاسو څنګه توجیه کوئ؟ طالبان په ملي او بین المللي اړخ تاسو مطالعه وکئ، په تاریخ کې افغانستان ته عزت وګټه. دا چې اوس موږ منو که نه منو دا جدا خبره. د امریکایانو الله اکبر خدمات کوي. اجازه راکړئ قربان خپل خبره تکمیل کړم. تاسو لاړ شئ مطالعه وکړئ د دغه فریډم هاوس هغه آخري راپور. امریکایانو سناتورانو په خپل کتابونو او خپل مقالو کې لیکلي چې موږ په دنیا کې د مظلومو افغانانو په سر بمونه وشیندل، او دغه طالبان د خپل اسلامي افغاني بین المللي هویت نه دفاع وکړي. ولې ظلم کوئ؟ ولې خبر نه کوئ کوم چې هغه په سرفیس په بیکګراوند کې ریالټي پروت ده؟ د افغانستان دولت دا اوس د کوم افغان د کوم مسلمان وجدان تاسو ته اجازه درکړي تاسو د شپې ځئ یو طالب د پاره بسته کور ورانوي؟ دا توجیه تاسو د کوم ځای نه کړی؟ ولې دا نه منئ چې زموږ خاوره په تمام معنا اشغال ده، ځمکه یې اشغال ده، هوا یې اشغال ده، زندانونه د طالبانو نه د ټولو افغانانو یې ډک کړي. تا په کور کې امریکایي راځي تا نه پوښتنه کوي چې څوک یې، تا باندې بایومټریک کوي. تاسو من حیث یو عالم، من حیث یو مسلمان، زه د یو ملا زوی، زما پلار په 50 کې د لوګر د اوچتو علماو نوم مولوي ګل محمد نیازی نومېده او کمونستانو شهید کړ. تاسو دغه ته ولې هغه زه غواړم په بین المللي لحاظ تاسو سره بحث وکړم. تاسو 216 راپوره نشر سوي په دنیا کې، سویډن کې، ډنمارک کې، امریکا کې. ستاسو هم دغه امریکا چې تاسو نیشنلټي لرئ اعتراف کوي چې موږ په افغانانو ظلم کړی، د بمونو مور مو په افغانانو باندې ورولې،
600 کسان اوس معیوب په د اچن ولسوالۍ کې دي. تاسو وګورئ د چا لاس خراب د چا ذهني توازن یې کړی دی. ولې تاسو دا جنګ توجیه کوئ؟ امریکایان پرته له قید او شرطه باید افغانستان پرېږدي د طالب د سبا ما اعدام. امریکایان د طالبانو دغه موقف هم اسلامي ده، هم بین المللي ده، هم سیاسي ده، هم اقتصادي ده او هم فکري ده چې امریکایان باید د افغانستان خاوره پرېږدي. هیڅ توجیه څوک نشي درلودلی ورته. ولې دې شته فوکس نه کوي؟ پس له ده نه چې دغه امریکایان دا خاوره پرېږدي، امریکایان د دې خاورې نه ووځي، دغه افغانان چې بندیان کړي دا دې پرېږدي. که دولت غواړي چې انعطاف وښیي او رښتیا هم غواړي چې صلح وښیي، دا بهترین موقف د افغانان دې پرېږدي. بنان د ما دا نظر د محترم مولوي صاحب، تاسو په امریکا کې زما هم زه په سیاسي امورو کې په جامعه شناسي کې ما دکتورا اخیستې د استرالیا نه. زه خو ماته ته یو دلیل داسې راکړه چې د امریکانو تجاوز په افغانستان باندې حق ده، په سیاسي لحاظ راکړه. دغه موضوع نه جواب یې درکړم، اجازه شته؟ او دا زه ته یو اجازه راکړئ خبره کوم. په دې 21م پیړۍ کې د افغانستان د عزت، افتخار او د وقار تاج د طالبانو په سر کې ایښودل شوی. نعره تکبیر، ماشاءالله. محترم شیخ صاحب یونس صالح لږ د توافق تاسو من حیث یو عالم در تانه هیله کوم تاسو خلکو ته دغه نظریات مه ورکوئ، تاسو ځان نه لطفا تصحیحات مه جوړوئ. نه هیله کوم دا ډېر اوچت عالم ده، په امریکا کې ډېر امریکایان مسلمانان کړي دي، دې له علم نه باید موږ نن مستفید شو. محترم شیخ صاحب یونس صالح مهرباني وکړه. محترم وروره، تاسې ګمان کوم چې په استرالیا کې اوسېږئ. اوس په استرالیا کې ما نه پوښتنه وکړه دا جنګ درته وایم، دا جنګ په هر لحاظ په طالبانو سیاسي لحاظ درته وایم، په مذهبي لحاظ مولوي صاحب نه پوښتنه او قاري صاحب هغه په ولاړ نه پوښتنه کوي. تاسو چې کوم دلیل ورکوئ د یو حدیث دپاره، ګورئ د خلکو ته لطفا د افغانستان عوام خلکو ته نظر ورکړئ چې دا خبر باندې پوښت تاسو څه وایئ. 2.5 شل دقیقې زه ناست یم او زه ستا خبره وایم، ته ماته زه ستا د خبرو نه څه شی نه اخلم. مولوي صاحب دا چې ما وختي اول سر که تاسې په اول سر کې راسره یاست، ما صرف دغه وویله چې مال په دا سټوډیو کې چې موږ ناست یو، دا سټوډیو د چا ده؟ هغه پرېږدی نو صالح صاحب بحث ته که راشئ. موږ غواړو چې تا له د علم نه مستفید سو. یو نه صالح صاحب سټوډیو د موږ دا هېڅ چا پورې تړاو نه لري، دغه بیرغ سره مینه لرم، د دې په خاطر مې لګولې. دا سټوډیو بار ته یاد دی. نو دلته خو به بیا خپل نظر وایو. صحیح نو خو نظر خو ته یو عالم دین دي، تا نه زه باید دا خلک مستفید سي. دغه ورور چې اوس یې سوال وکړه ده ته قاطع جواب ورکړه د دین په رڼا کې. مهرباني وکړه محترم شیخ صاحب، مهرباني وکړه. نه شیخ صاحب محترم مهرباني وکړه. که په دې فکر کې چې دلته راغلی یم چې د خلکو سوالونه جوابوم، دا به ډېر وخت نیسي. نه ته د مونږ دروند میلمه یې، او بل یونس صالح صاحب دا به مونږ سره وعده کوي چې ته به هره شپه راځې، هره شپه به راځې. یونس صالح صاحب هره شپه به راځې من حیث عالم الدین. هغه دغه خاصیت دی چې ټوله په یوه سلاس وي چې څنګه به بې اتفاقه پاتې یو او څنګه به د چا منفي اړخونه راپورته کوو او هغه به په ګوته کوو. پر دې مو اتفاق کړی دی. په دې کې زه ستا سره هېڅ کوم دغه نه لرم، کوم سوال جواب په دې کې نه لرم. پاته سو دغه خلک چې موږ لکه ما غوندې، لکه دغه ورور غوندې چې په استرالیا کې ناست دي، یو په نیوزیلینډ کې ناست دي، بل په واشنګټن کې ناست دي، بل په فلانکي ځای کې ناست دي، بل په کاناډا کې ناست دي. دغه خلک د هغو خلکو سره ډېر فرق لري چې پر هماغه ملک باندې په هغه ځای کې ناست دي او روزانه د ماښام ګوله ډوډۍ نه لري. د هغو سره ډېر فرق لري، د دې نظر او د هغو نظر ډېر فرق لري. هغه خلک چې په هماغه ملک کې ناست دي، هغه ستا په سیاست او په فکري نظر باندې ته په پوسه په دې باندې ستا صد قسم ګرانه ته په ما او تا چې په استرالیا او په امریکا کې ناست یو، خوږه ډوډۍ جنګ باندې خالي خبرې کوو. او هغه خلک چې اورې پراته دي چې روزمره وژل کېږي، ته هغو څخه پوښتنه وکړه چې هغه دا جنګ غواړي که نه غواړي.
هغه وایي دلته چې هر څوک راځي کښېږدي پر دغه چوکۍ دې کښېني او زه چې خپلې دغه کچالوګان چې خرڅوم دغه چې خرڅ کړم او ماښام چې خپل کور ته ولاړ شم یو ورځ چې ډوډۍ وخوړم او یو بچیان صالح صاحب شیخ صالح صاحب د دې سرباز تاسو پوښتنه کوم شیخ صالح صاحب ودرګه سرباز اورور الکسا شیخ صالح صاحب یو سرباز په حیث یو سرباز د مهرباني اجازه راکړئ یو سرباز په حیث پوښتنه کوم شیخ صالح صاحب ته خو ګوره زموږ عالم شیخ صالح صاحب ته خو ګوره زموږ عالم په ملي اردو کې ډېر زړه خوږېږي او ډېر الله پاک دا نرم زړه درکړی دی ډېر خوشحاله شوم چې ته راغلی یو ورځ قاري عیسی سره ولیدل یار ما دې هغه اوښکې په زړه کېږي چې تا وزړل په ملي اردو باندې ما یعنې ما زه به دې تا لاسونه مچې کوم چې موږ یو داسې تقوادار عالم لرو چې موږ داسې یو پوه عالم لرو نن به دغه ملا مبین دا تر ایساره زموږ پرون په لوګر ولایت کې زه پر پوسته کې وم دا راختلي دي زموږ 4 ملي اردو والا شهیدان کړي دي 4 ملي اردو والا 15 دانې ژوندي له ځان سره وړي دي سره اوس ما ته ومولوي صاحب دا خو ډېر خوشحاله شوم چې ته راته دلته په لاس راغلې سره اوس دا موږ شهیدان یو که شهیدان نه یو سره دغه یو تا نه دا یو پوښتنه لرم یو پوښتنه بیا وروسته درنه کوم مولوي صاحب د دې جواب راکړه دا موږ شهیدان یو که شهیدان نه یو اوس انتظار اوسه شیخ صاحب به جواب درکړي ګوره تا ته د قسم ما افغانستان ته بلا راغلی ده بلا نه په مړېږي شیخ صاحب دې بیا په زړه که کنه یاره سربازه نه دغه د بلا چا راوستی دا بلا ټول چا راوستی مولوي صاحب هغه نفر چې په سره کې ولاړ دي یونس صالح صاحب لطفاً که احساسات د کنټرول کې یونس صالح صاحب که احساسات د کنټرول کې څه باید ټول جوابونه ورکړه شیخ صالح چې پرې نن دې راګیر کړي څنګه راګیر کړي او سربازه یونس صالح صاحب دا بار اورور استرالیانه څه پښتنه لري مبین صاحب تاسو اجازه راکړئ زه دغه سرباز حکومت چلونه که دا اوس چې چلوي هغه کې به سره وژل کېږي شیخ صاحب محترم شیخ صاحب یونس صالح مبین صاحب تمام مبین صاحب شیخ صاحب محترم لطفاً که دوه دقیقې صبر وکړئ زه به خبره درته وکړم ما هر یو څه چې خبرې کړې دي هر یو پر جنګ باندې تکرار کوي چې جنګ باید وشي د هغه سړي سره مې سخت نفرت دی چې په افغانستان کې جنګ غواړي د هغه سړي سره د هغه سړي چې لاسونه قطع دي د افغانستان خلک شیخ صاحب محترم دغه بار اورور درنه څه پوښتنه لري شیخ صاحب یونس صالح محترم شیخ صاحب محترم احساسات د کله کنټرول کې شیخ صاحب لطفاً صالح صاحب یو پوښتنه لرم شیخ صاحب یو پوښتنه لرم بحیث یو سرباز شیخ صاحب یو پوښتنه لرم سره هغه داسې ګوره شیخ صاحب تا ته الله پاک ډېر ښه علم درکړی ګوره افغانستان باندې ټول هغه خلک چې شیخ صاحب محترم الله سبحانه وتعالى شیخ صاحب مې آخر احساساتي که ګوره دا شیخ صاحب یو پوښتنه کومه صالح شیخ صاحب ته خو د ما خبره واوره که نه بحیث یو سرباز یو پوښتنه کوم تاسو اجازه نه ورکوئ چې بل ورور خبره وکړي او خپل سوال مطرح کړي سرباز وروره زه تا ته وایم دا صحیح ده دا چې تاسو د شپې کورونو ته ځئ اول ته ماشومان وزن یونس صالح صاحب دغه د ډاکټر صاحب خبرې واوره هیله مو دا د شیخ صاحب محترم چې ډاکټر صاحب ځینې سوالونه لري تر هغو تسلي اوسي سرباز وروره ته انتظار سره ډېر ټوپونه مه اچوه زړه دې داسې و صالح صاحب درته اردو ته شهیدان ووایي مهرباني وکړه ډاکټر صاحب مولوي صاحب محترم اول تاسو ته زه ډېر احترام لرم احساسات مو کنټرول کوئ تاسو عالم یې پرېږدئ چې خلک ستاسو د دې اوچت علم نه استفاده وکړي او زه تانه خبر لرم تاسو ویل چې افغانستان ته بلا راغلی دا بلا چا راوړی افغانستان ته زما په خاورې یو سوال جواب په یو در کوم بیا تاسو نور خلک
رامته کېږي دا بلا غواړي چې ته تشریح کوم چې چا راوستلې ده دا بلا زما ستا بې اتفاقي راوستلې ده دا بلا زما ستا بېدیني راوستلې ده دا بلا زما ستا هغه خلکو راوستلې ده چې جاسوسان و غداران و په ملک کې غداري وکړه جاسوسي یې وکړله ملک یې خرڅ کړي ټانګونه یې را خرڅ کړله توپونه یې را خرڅ کړله تیارې یې را خرڅې کړلې ملي اردو یې ټوکر ټوکر کړه هغو خلکو کړې ده دغه بلا هغو راوستلې ده دا خلک څوک دغه خلک په کابل کې ناسي څوک چې ته چې دفاع کوي دفاع نه کوم دا وکړه دغه خلک په کابل کې ناسي یو څه وایم جنګ خلاص کړه و ډاکټر صاحب جنګ خلاص په حکومت راننوته حکومت څخه کار واخله و د عقل خاوند ما سره علمي خبرې وکړه ما سره علمي ته ما سره ما سره د قرآن او د حدیث دا خلک چا راوستل جنګ په افغانستان کې دا شری بڼه لري دا خلک چا راوستل ولې ته دغه عامل ته اشاره نه کوې دغه خلک چې هغه دي په افغانستان کې نه چې وډاکټر صاحب ما आवाज اوري بلا ده اصلي دلیل یې هغه تاسو اشاره نه کوئ اورې زما خبره اورې مو تاسو د موضوع نه ما خارجي دغه خلک چې په دغه دواړو طرفو کې ناست دي دغه خلک چا راوستل زما ستاسو سوال دی کوم خلک دواړه طرف چې دا اوس بر سر اقتدار دي دغه کوم دواړه طرف مقابل او دواړه جنگ په جنگ کې دوه نفر معلومیږي دوه خلک یو هغه خلک چې جنگ کوي یو مقابل کې چې د جنگ سره جنگ کوي هغه بلا چې ته په کور کې ناست او سټیزن غواړي واخلې د هغه نه چې ته مدافع اجازه نه راکړي چې تاسو سوال تشریح کړم ته چې کله ما ته شخصا خبره کوي زه بیا شخصا د امیر څخه کولای شم دا چې فکر مه کوه یوه ګوته که دې ما ته ونیول درې دي ځان ته نیولي دي ګوره مولوي صاحب په صراحتن دا به وایم په صراحت باندې نه شي ویلی ته دا اوس ووایې چې دا استرالیا په افغانستان کې څومره ظلمونه کوي ته ما د سوال جواب نه راکړې اجازه راکړه زما سوال جواب هم تا نه دی کړی ته وایم همدغه خلک چې په افغانستان کې مولوي صاحب مولوي صاحب محترم دغه مقابل طرف کې ناست دي کوم چا راوستل ته رښتیا چې یو عالم نظام احساسات د کنټرول کوم خو عوام خلک یو نه پوهېږو نه په فقه پوهېږو زه به د ګرده نه پوهېدلو سر وخلاصوم چې هر یو وایي او راسې سوال یم داسې چې دا به ما ته په علمي دغه راکوې او زه نه پوهېږم ته عالم دین محترم صاحب ته عالم دین خلک مسلمانان مولوي صاحب مولوي صاحب ما په فکر باندې ملګرو تاسو زه به خپله یو وخت ما ته راکوئ مولوي صاحب قاري صاحب زما اخري دوه درې خبرې زه کوم زه بالا بیا درته ځم زما دلته د ماپښین لمونځ راڅخه قضا کېږي بیخي دا شیخ صاحب دلته به مونږ نه پرېږدو والله په ایمان کې مې درواغ نشته 3 بجې او 10 دقیقې نور وخت لرم چې زه د خپل ماپښین لمونځ وکړم زه د خپل ماپښین لمونځ وکړم په چې 10 تاسو موږ سره وعده وکړئ ګورئ بیا دې لایق ته راشئ مولوي صاحب زه یوه خبره کوم زه تا نه غوښتنه دا کوم چې تاسې د خپل د قرآن تاسې ناست وئ د قرآن ترجمه کوئ د قرآن له ادرسه تاسو خلکو ته چې کومې مسایل واضحوئ زه نن تا سره په هغې بحث کوم تاسې قرآن مخته غوړولی وي د قرآن له ادرسه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بولئ زه ورته راځه چې په دې بحث وکړو قرآن له ادرسه بحث کوو د هغه قرآن له ادرسه چې ته هره ورځ ترجمه کوې قاري صاحب زه به یو خبر درته وکړم خو ته وایم زما سره دونه وخت نشته شاعر صاحب محترم دی هغه اصول مراعات کړه ته قاري صاحب غږیږي ته غوږ ونیسې باید غوږ ونیسې صالح صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او داس دیو که صالح صاحب محترم صالح صاحب محترم ګوره خبره واوره صالح صاحب محترم او داس دی مو کومز دی مو دوباره را سمون دعوت دی مو لخوانه ګوره زما خبرې ته به غواړ چې هر رقم چې ته راته وایې زه ستا خبرې ستا سترګې منم آیا ته جنګ پرېږدې افغانان وژنه پرېږدې مولوي صاحب مولوي صاحب ته اوس دا ثابته کړه زه ته په قرآن وغږېږو په حدیثو وغږېږو سترګې یې که جنګ پرېږدې که د افغان ولس
فریدو قاری صاحب څه درته وایي مهرباني قاری صاحب خبره افغان ولس ما یادوه د مسلمان ولس یادوه ګوره مولوي صاحب تا په حمایت راځم د هر هغه سړي په حمایت راځم چې جنگ نه غواړي او څه نه غواړي مولوي صاحب تاسو مهرباني وکړئ داسې بحث مه مولوي صاحب دا د قاری صاحب غږ که واورې قاری صاحب څه درخواست لري یونس صالح صاحب محترم قاری صاحب څه ویل غواړي یونس صالح صاحب یونس صالح صاحب یونس صالح صاحب یونس صالح صاحب قاری صاحب څه درته وایي قاری صاحب څه درته وایي تاسو مهرباني وکړئ ګورئ زه چې په نوبت خبرې وکړو ته قاری صاحب ګوره قاری صاحب ما یو د مولوي صاحب زه یو خبره تاسو ته کوم صبر یو دقیقه وخت در کوم بیا ما ته غوږ نیسئ نیسه مې درته تا ته مې سهار چې کوټ نیولې دي تا ته مې سهار چې دا خبرې موقع در کړې ده والله هیڅ کس دغه ستا فکر او ستا خبرې پر صلح او پر آرامي باندې راسي هر ورځ به زه وخت در کوم هر ورځ به لاسونه در مچوم چې ته د افغانستان د پاره ښېګڼې غواړې د افغانستان جنګ ورکوې زه به دې وطن ته دغسې ولاړ یم لکه ستا عسکر غوندې که ته د جنګ افغانستان کې جنګ ورکوې او که جنګ ته پولیتي ورکو او جنګ نور پسې مخ ته بیایو د جنګ په باره کې خبرې کوو او څنګه غواړو چې دا جنګ نور هم پسې وسي او دغه ولس مړ سي بیا نو زما او ستاسې د خدای په امان د الله په امان او که مو جنګ ختماوه زه د سره یم ستاسې والله در هر چا مې اسلام خوښ دی در هر چا مې د شریعت ټول اوامر پر ځان باندې خوښ دي والله په ټول عالم دنیا باندې مې خوښ دي مننه صالح صاحب اوس که د قاري صاحب خبرې مو اورې شاګرد محترم دې راغی نه زه شاګرد د ستاسو د ټول د پښو خاورې یم زه د افغانستان هر وګړي ته چې غواړم ارامي چې ارام پاتې سي په هر لار غواړي دا خو ټول عمر خلالي خبرې وکړه زه چاته احترام لرم چې عالمي دا خبرې مو کو مولوي صاحب تاسو مهرباني وکړئ په نوبت به خبرې وکړو ته زما خبرو ته غوږ ونیسه زه به ستا خبرو ته غوږ ونیسم مولوي صاحب اوس تاسو ماته یوه دقیقه وخت راکړئ چې زه ستاسو نه یو څو پوښتنې لرم هغه زما پوښتنې ځواب صرف یو دقیقه قاري صاحب ته وخت ورکړه که نه صالح صاحب یو دقیقه قاري صاحب څه ویل غواړي مهرباني قاري صاحب صالح صاحب ګورئ تاسو وایئ چې د افغان وژنه ختم کړئ اول زه ته راځه د کتاب نه وغږیږو د قرآن نه وغږیږو د احادیثو نه وغږیږو دا د افغان وژنې اصطلاح راځه زه ته په قرآن کې وګورو په احادیثو کې وګورو افغان وژنه که چېرته ناروا وي بیا خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته قریش وژنه هم ناروا وه که نه خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم خو د بدر او احد میدان ته وځي خپل تره زامن وژني خپل تربرونه وژني خپل د قبیلې خلک وژني نو ته خو عالم یې مولوي صاحب تا ته خو قرآن معلوم د احادیث درته معلوم دي نو خو بیا راځئ حکم آیا هغه کافران وکه مسلمانان هغه مشرکین وکه مسلمانان کلمه یې ویل کې نه ویل وکور مشاسد الله په امان سلام علیکم د خدای په امان دغه زما سوال جواب یاد صالح صاحب محترم مونځ اوداس دې وکړه الله متاسفانه یې دا اړیکه مو له لاسه ورکړله قاري صاحب مولوي صاحب لاړو مبین صاحب هیله مو دا ده چې سبا هم را سره راسي ځکه د ډېر خلک مسلمانان کړي قاري صاحب او ډېر اوچت استعداد او مبین صاحب ګورئ ډاکټر صاحب محترم تاسو ته په کامل احترام زه څو خبرې کوم تاسو هم د مولوي صاحب نه پوښتنه وکړئ خو تاسو د سیاسي برخې پوښتنه وکړئ د مولوي صاحب نه موږ د دیني اړخ پوښتنه ده دی قرآن ته ناست وي د قرآن ترجمه کوي د مولوي صاحب سره موږ ډېر په ادب په احترام بحث کوو دی د قرآن له ادرسه لګیا ده زه وایم چې راځه زه ته په قرآن او په حدیثو بحث وکړو احساساتي کېږه ما لومړی تا ماته د جهاد معنا ونه کوله چې جهاد څه معنا بیا د حدیث ویلو د حدیث نه دې را منډه کړه ما درته وویل چې د حدیث سند ووایه هغې حدیث نه دې منډه کړه بیا ته په دغه اوس جنګ افغان وژنه بولې نو که دا افغان وژنه وي نو خو بیا خو الیاذ بالله نبي کریم صلی الله علیه وسلم قریش وژنه کړې ده هغه خپل قوم و نو خو چې دې ته ناروا وایي هغه هم قریش وژنه وکړه خو بیا خو هغې ته هم ناروا ووایه دغه پوښتنې دا مولوي صاحب که د دین له ادرسه ځواب کړي یو هوایي خبرې دي فرضیات ویل دي یا ژړا کول دي جعلي ژړا کول دغه شیان د بحث کله چې سړی د بحث میز ته راځي د منطق ډګر ته راځي نو په هغه وخت کې بیا دا شیان کار نه ورکوي نو هغه وخت کې منطق او دلیل کار ورکوي موږ د دې خلکو نه غوښتنه دا ده چې تاسې د قرآن له ادرسه چې کله خبره کوئ د حدیث له ادرسه خبره کوئ دغه محترمین بیا کله وایي چې ته زما نه امتحان اخلي نو امتحان نو خو ته چې ما سره بحث کوې د قرآن نه چې ته خبرې کوې نو خو طبیعي خبره د قرآن کې خو باید ته ماهر وي
چې کله ته یو حدیث وایې باید د حدیث نه خو ته خبر وي کنه د حدیث سند او متن خو ته معلوم وي که چېرته ته د حدیث سند او متن نه پیژنې نو بیا ولې ته حدیث وایې چې کله ته یو خبره کوي باید ته خو په هغې مسلط وي ته خو هغې معلومات ولرې ډاکټر صاحب محترم که تاسو ته نظر دی بالکل زه ستاسو نظر سره مولوي صاحب قاري صاحب موافق یم دوی خپله ځینې خلک په امریکا کې ځینې خلک په کابل کې د علماو په نوم هلته ټول سوي پرته له ده نه چې هغه اسلامي علم مکمل ولري غواړي دغه نفع کړي چې دغه جنګ د ازادۍ جنګ ده دا جنګ د حق او باطل جنګ ده امریکایان د موږ خاورې نیولې زموږ خاوره نه ووځي خلاص کله چې امریکایان دا خاوره پرېږدي بالکل بیا موږ به وروره مذاکرې ته حاضرېږو هر څه کوو امریکا په 2001 کې زه محصل وم 2002 کې ما امریکا ته وویلې چې تاسو د افغانانو تاریخ یو ځل مطالعه کړئ د دې خلکو هغه رواني حالت داسې ده چې د اجنبیو او د پردیو په مقابل کې درېږي تاسو دا خاوره په زور نسئ ګټلی هلته به یو اپشن دا و چې نه موږ اکستریمزم د طالبان ختموو او تورستان ختموو دا کوو او تاسو چې همدغه طالبان دوی په ګونډو که او